अस्सलामुअलैकुम मलगरू ज़ईम इब्रार तासु गोरे इब्रार क्रिकेट टीवी د पाकिस्तान او افغانستان د سیریز په حواله سره ډیر مهم خبر در کوم نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ آیا رښتیا پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شلوري زلوبو سیریز ختم شو ټول حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ اوله خبر خو دا په سوشل میډیا باندې څومره هم خبرونه چلیږي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیریز ختم شو نو پرې خبرونو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته په دې کال 2023 یعنی 2023 کې بر پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ون ډے او درې टी20 یعنی درې شلوریز او درې 50 اوریز میچونه لوبيږي د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 ختمېدو نه فوراً بعد بر شارجه په کرکټ ګراوند باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو टी20 میچونو سیریز تر سره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې سیریز اولنې میچ په 15 مارچ دویم میچ په 28 مارچ او دریم میچ په 1 مارچ باندې د شارجه کرکټ ګراوند باندې کیږي دا سیریز اول له 50 اورونو خوده شوی خو اوس برا سیریز د 10 اورونو کیږي یعنی دا سیریز به د ون ډے فارمیټ په ځای باندې په टी20 فارمیټ کې کیږي د دې سیریز 50% ګټه افغانستان کرکټ بورډ اخلي او 50% ګټه پاکستان کرکټ بورډ اخلي د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده چې دې سیریز څومره هم روپۍ وګټلې نو نیمه به پاکستان کرکټ بورډ وي او نیمه به د افغانستان کرکټ بورډ وي د دې سیریز میزبان یعنی کوربه به افغانستان وي د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله ځکه کړې ده چې دا میچونه په टी20 فارمیټ کې وي ځکه چې نن سبا टी20 میچونه چې کوم ډیر زیات خوخيږي او د टी20 میچونو کتل لپاره ډیر زیات خلک ګراوند ته راځي او بل टी20 کرکټ په ډیر لږ وخت کې کیږي او ډیر ګرم میچونه په دغه واجب باندې د کرکټ مینوال टी20 کرکټ ډیر زیات خوخي دین علاوه د اگست په میاشت کې ور پاکستان او افغانستان ترمنځ نور درې ون ډے یعنی درې 50 اوریزه میچونه کیږي په سوشل میډیا چې رقم خبرونه چلیږي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سیریز ختم شونه دا ټول دروغ دي کله څه خبر راغی نو زه په تاسو ته ضروري ویډیو جوړ کړم ان شاء الله دا سیریز به ضروري کیږي ځکه چې د دې سیریز نو دوانو کرکټ بورډونو ته ډیر زیاته مالی فائدہ راسي که تاسو په پښتو ژبه کې کرکټ معلومات خوښوئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ تاسو د کم ځای نه زموږ ویډیو وکړه په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضروري ولیکئ ان شاء الله په بل نو ویډیو کې ملاویږو د الله حفامان